Many Americans are asking, why did the United States have to attack Iran now? ډیر امریکایان پوښتنه کوي چې ولې متحده ایالاتو اوس پر ایران برید وکړ. خو اجازه راکړئ تشریح کړم. ایران غواړي اټومي وسلې ولري. په دې کې هیڅ شک نشته. که هغوی واقعا هغه څه غوښتلای شي ادعا کوي، یعنی اټومي انرژي، نو هغوی کولای شول لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر اټومي انرژي ولري، یعنی سون توکي وارد کړي او ریاکټورونه پر مځکه باندې جوړ کړي. خو ایران دا کار نه دی کړی. هغوی خپل ریاکټورونه او تاسیسات د غرونو په ژورو کې جوړ کړي، له عامه نظر څخه لري، او هغوی غواړي د مواد غني کړي. هماغه وسایل چې د انرژي لپاره کارېدلی شي کولای شي ژر تر ژره د وسلو د کچې مواد هم تولید کړي. نو دا روښانه ده چې هغوی ته هر موقع ورکړل شوی و چې داسې اټومي پروګرام ولري چې یوازې د انرژي لپاره وي، نه د وسلو لپاره. خو هر ځل یې دا وړاندیز رد کړی دی. خو ولی اوس برید؟ ایران څه کول غوښتل؟ ایران هڅه کوله یو دودیز دفاعي ډال جوړ کړي، یعنی دومره ډیر توغندي او ډرونونه ولري چې هیڅوک پرې برید ونه شي کولای، او هغوی د هدف ته ډیر نږدې شوي وو. موږ د داسې ایران په درشل وو چې دومره ډیر توغندي او ډرونونه به یې لرل چې هیڅ چا به یې د اټومي پروګرام مخه نشو نیولای. دا یو نه منونکی خطر و. هیڅ کله هم باید داسې هیواد چې د سختدریزو شیعه ملایانو لخوا اداره کیږي او د راتلونکي په اړه سختدریز لید لري اټومي وسلې ونه لري. او هیڅ کله هم باید هغوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپل پروګرام او اهداف د توغندیو او ډرونونو تر شا پټ کړي. دا زموږ وروستی او غوره فرصت و چې دا دودیز ګواښ، دا دفاعي ډال چې هغوی جوړاوه، له منځه یوسو. ولسمشر سمه پریکړه وکړه چې همدا اوس یې له منځه یوسي. د دې عملیاتو هدف دا دی چې د هغوی دودیز توغندي او د ډرون پروګرام له منځه یوړل شي، څو هغوی نور ونشي کولای ځان پټ کړي او بالاخره د نړۍ سره په جدي ډول د دې موضوع په اړه معامله وکړي چې هیڅ کله اټومي وسلې ونه لري. And finally have to deal with the world seriously about never ever having nuclear weapons.